په ننګرهار ولایت کې د نازيانو او دوربابا ولسواليو خلکو ترمنځ د دولتي ځمکې پر سر د شخړې او هر ډول تعارض مخنیوي په موخه د ولایتي ادارې او د جرګې پرېکړه تطبیق شوه چې له مخې به د دواړو ولسوالیو خلک د تیر په څېر عادي ژوند کوي. په همدې موخه د وري په 13مه ولایت مقام کې د ننګرهار والي شاه محمود میخیل سره په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي عبدالرؤف شپون، حاجي اوقاف رئیس مولوي محمد داود مجاهد او د شینوارو څلورو ولسوالیو قومي مخورو او ځوانانو د ترسره شوي جرګې په اړه معلومات وړاندې کړل. په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي عبدالرؤف شپون او د جرګې نورو غړو ویل چې د نازيانو او دوربابا خلکو سره په ناسته کې پرېکړه وکړه چې د کوچني اختر تر 10مې ورځې پورې هیڅوک نشي کولی چې د دولتي ځمکې په اړه په خپل منځ کې کوم ډول تاوتریخوالی رامنځته کړي. دوی د جرګې د پرېکړو او د دواړو ولسوالیو خلکو د نظرونو او وړاندیزونو په اړه ننګرهار والي سره معلومات شریک کړل او همداراز په یاده سیمه کې د شخړې مخنیوي په موخه د ملي اردو کنډک د پاتې کېدو او په سیمه کې د رامنځته شوې شخړې له امله د مسؤلو چارواکو پلټل کېدو وړاندیز وکړ. د شینوارو د قوم دغه مشکل چې راغلی و، والي صاحب ما سره تماس ونیو او رئیس صاحب د امنیت ملي د کابل نه زه راغلم د دې دغه دپاره. بیا په اول قدم کې د شینوارو قومونه راټول شوي، هغوی یوه تیږه ایښې وه، هماغه په وخت کې زه ورسېدم. بیا د 2 ورځو دپاره وه هغه تیږه، بیا هماغه تیږه موږ سپورټ کړه او بیا موږ اوږده کړه 10 ورځو دپاره. او لله الحمد، شکر، ډېر شکر دی د والي صاحب په هلو ځلو، د نورو دوستانو، رئیس صاحب امنیت ملي په هلو ځلو چې غیر مستقیم فشارونه په بعضې مشرانو دوی هم راوړل او هغه تیږه تر 40 ورځو پورې اوږده شوه، د وړوکي اختر تر 10مه پورې. او امید دی چې زه ډېر امیدواره یم چې انشاءالله دا مشکل به بنیادي حل کیږي. انشاءالله موږ د خلکو سره 4 خبرې کړې چې تاسې که په جرګه په هر چا باندې کړې خو موږ له به ډزبند راکوئ، اوربند به راکوئ. تیږه مو له ایښې خوښه د جانبینو ده، 10-15 ورځې نور هم ورته ګوري چې دوی جرګه په چا که په دولت یې کا، په علما کرامو باندې کا، که په قومي سپین ګیرو یې کا. خو زموږ هیله دا ده چې نور دغه بدبختۍ او د جنګ جګړې ختمې شي. موږ کوشش دا کړو چې دا تیږه د اختر نه مخکې د اختر د 10مې ورځې نه مخکې تر لوی اختره پورې وغځو. انشاءالله دې له به هغه پورې شپه ورځ موږ په ځان یې وکړي او هغه پورې به دا کوشش کړو چې تر څو پورې موږ دې ته د پی ټکی نه ایښی. د ننګرهار والي شاه محمود میخیل د جرګې له ټولو غړو مننه وکړه چې په غوښتنې د دواړو قومونو ترمنځ د خیر تیږه کېښوده او د شخړې د دوام مخنیوی وکړ. تاسو ته معلومه ده چې تېره اونۍ په شینوارو کې دوربابا او د نازيانو د ولسونو ترمنځ په دولتي دشته باندې نښته وشوله، مرجوله پکې رامنځته شوله. بیا دغه مشران د شپون صاحب چې د ننګرهار د خلکو استازی دی، رئیس صاحب د حاجي اوقافو، دیو پکې منځګړیتوب وکړه او دیو بیا تیږه اخیستې وه. هغه تیږه پرون نن ختمېدله، نو بله تیږه کېوسله د اختر د 10مې ورځې پورې. نو دا څو برخې لري، بعضې مسایل د حکومت پورې اړه لري، هغه به حکومت حل کوي. بعضې مسایل چې د ولسونو پورې دي هغه به دیو حل کوي. نو زه د شپون صاحب نه، رئیس صاحب حاجي اوقافو، هر چا چې په دې کې او ټول مشران چې په دې کې منډه والي ده، د ټول نه مننه کوم. نوموړي ویل چې د شخړې دایمي حل په موخه حکومت او د جرګې غړي په خپله برخه کې د قانون له مخې اجرات ترسره کړي او زیاته کړه چې اوس په دواړو ولسوالیو کې د هر ډول تعارض مخنیوی شوی او خلک خپل عادي ژوند ته ګرځېدلي دي.